زندګیم زما زړه خوشحاله نه که زندګیم زما زړه خوشحاله نه که ستا یاریم زما زړه خوشحاله نه که وای نه ویل چې کومه درته وکم وای نه ویل چې کومه درته وکم زما بیم زما زړه خوشحاله نه که په ټیکیو کې نوم زما وانخیست په ټیکیو کې نوم زما وانخیست دی جینیم زما زړه خوشحاله نه که یو څه ولیکم برساته زړه مې سپک شي یو څه ولیکم برساته زړه مې سپک شي شاعرۍ هم زما زړه خوشحاله نه که سلام ادب احترام هیله د روغو جوړو اوسېږئ قدرمنو کتونکو زاهد شینا د کلیوالي مینې د معصومو الفاظو او د خامو خیالاتو ښکلی تخلیقګر شاعر مونږ سره دی او نن به د ده نه ښایسته ښکلي غزلې اورو د ده شعرونه به اورو د خیره سره شینا صاحب بس بې د ځنډه ورځه پې ملګري ولاړ دي رحمان ګل بیتاب او شرافت صادقیار صاحب دو ته هم سلام ورکلی وی ډېره مننه شینوار صاحب تاسو ته سلام او ټولو لیدونکو ته سلام او بیتاب صاحب ته همدارنګه تخنیکي ملګري ته سلام او صادقیار صاحب ته سلام نو خوشحاله اوسئ چې خپل قیمتي وخت موږ له راکړ آباد اوسئ زه بې له ځنډه راځم اول یو څو بیته وایم او بیا غزل وایم ولې نه ولې نه وایي په خوله هره ورځ وایي راته ګرانې په خوله هره ورځ وایي راته ګرانې خو بس را نغلي یو ځل انډیوالي ده دا په دغه دروازه هېڅ نه ورانېږي دا په دغه دروازه هېڅ نه ورانېږي پېښور او د کابل انډیوالي ده دا په دغه دروازه هېڅ نه ورانېږي پېښور او د کابل انډیوالي ده لمر چې ګرم شي هغه پرې سوری جوړ کړي لمر چې ګرم شي هغه پرې سوری جوړ کړي د بڼو او د اوربل انډیوالي ده لمر چې ګرم شي هغه پرې سوری جوړ کړي د بڼو او د اوربل انډیوالي ده کله یو رقیب منځ کې پیدا شي کله یو رقیب منځ کې پیدا شي سروران مو کړي یو بل انډیوالي کله یو رقیب منځ کې پیدا شي او کله یو رقیب منځ کې پیدا شي سروران مو کړي یو بل انډیوالي ده چې واده پسې وادي وکړي را نشي چې واده پسې وادي وکړي را نشي مړه دا خو د پاگل انډیوالي ده راځم غزل وایم چې تشه سمه رانږدې د مینې ډکې تشه سمه رانږدې د مینې ډکې چې کوو دواړه کیسې د مینې ډکې دا په ما او په تا ښې لګي که څنګه دا په ما او په تا ښې لګي که څنګه که نه دي دغه درې د مینې ډکې دنګو غرونو شنو نخترو کې دې ژوند دی دنګو غرونو نو نخترو کې د ژوند دی بس مزې کوه مزې د مینې ډکې ستا په ښار په شیش محل کې مړه څه دي ستا د ښار په شیش محل کې مړه څه دي زما وران کلي کوڅې د مینې ډکې ډېر ښکلی یاره ډېر ښکلی یاره ستا د ښار په شیش محل کې مړه څه دي زما د وران کلي کوڅې د مینې ډکې په یوه نظر یې ځان پسې راهي کړم په یوه نظر یې ځان پسې راهي کړم ستا خمارې سترګې وې د مینې ډکې ډېر خوند ما سپین غر نه دنداسه درته راوړې ما سپین غر نه دنداسه درته راوړې ما سپین غر نه دنداسه درته راوړې ته دې شونډې که پیسرې د مینې ډکې ما سپین غر نه دنداسه درته راوړې ته دې شونډې که پیسرې د مینې ډکې زه زاهده ته غزلې راته وایه زه زاهده ته غزلې راته وایه زه زاهده ته غزلې راته وایه ځکه هم درته ټپې د مینې ډکې ډېر خوند ډېره مننه چې یو ځلې نورمال که بیا که زینو ځه یو ځلې نورمال که بیا که زینو ځه ژوند مې را سنبال که بیا که زینو ځه بیا که زینو ځه دا نیمګړې مینه داسې مه پرېږده دا نیمګړې مینه داسې مه پرېږده جوړ ترې یو دیوال که بیا که زینو ځه او زه د بېلتون اوښکې پاکوم پرې زه د بېلتون اوښکې پاکوم پرې را دې دا رومال که بیا که زینو ځه او راشه رقیبانو ته
ټیټ سترګه یم راشه راشه رقیبانو ته ټیټ سترګه یم ما ورسره سیال کا بیا ګزینو زینو زه زه ډیر ډیر ځای چې د پښتو وي ښه مزه کوي زه چې د پښتو وي ښه مزه کوي خپلو کې دا زه د پښتو څه معنا واه ځای چې د پښتو وي ښه مزه کوي خپلو کې دا زه د پښتو څه معنا او خان صاحب شاته خیر چې ونه رسي تا سره د شتو پیسو څه معنا واه او ځوانه په سپینګیري باندې خرڅه شوم ځوانه په سپینګیري باندې خرڅه شوم کلي کې د دمره سړو څه معنا ځوانه په سپینګیري باندې خرڅه شوم کلي کې د دمره سړو څه معنا او پلاری چې په سپینه ګیره کار کوي پلاری چې په سپینه ګیره کار کوي کور کې د ځوانانو بچو څه معنا پلاری چې په سپینه ګیره کار کوي کور کې د ځوانانو بچو څه معنا او ځوانه دا ښه نه دي داسې مه کوه دا ښه نه دي داسې مه کوه ځان خرابوي د نشو څه معنا او ما باندې به تورې خاورې واړوي ما باندې به تورې خاورې واړوي یاره ستا د تورو جامو څه معنا او ورور نه مې دا یو پوښتنه وکړه چې وروره دا د ورور د ویښتو څه معنا ورور نه مې دا یو پوښتنه وکړه چې وروره دا د ورور د ویښتو څه معنا او یار چې عملي میدان ته نه راځي ما سره د کړو وعدو څه معنا او مرازه بیتاب تمه کې مساته مرازه بیتاب تمه کې مساته مرازه د دمره بانو څه معنا او خپلو کې دا زه د پښتو څه معنا ځای چې د پښتو وي ښه مزه کوي خپلو کې دا زه د پښتو څه معنا ډېر مننه راکوي راته سزا بادونه لګي راکوي راته سزا بادونه لګي راکوي راته سزا بادونه لګي لیونی شوم د جوزا بادونه لګي بیا شمال د شګو سیل کلی ته راوړ بیا شمال د شګو سیل کلی ته راوړ بیا په ښار کې د سارا بادونه لګي او چا د چا وینه ناحقه تویه کړې چا د چا وینه ناحقه تویه کړې لږ خو ګوره پاچا بادونه لګي ډېره مننه بیتاب صاحب خیر اوسېږي صادق یار صاحب نه به څه واورو ډیره مننه شینواره صاحب کورودان شینا صاحب ته بیتاب صاحب ته او ټولو کتونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې یو څو بیته به لومړی کې ووایم چې لا دې یاد یم لا دې هیر نه یم لالیا لا دې یاد یم لا دې هیر نه یم لالیا اوس خراب یم هغه تیر نه یم لالیا اوس مې هغه شان ته مه بوله قربان اوس مې هغه شان ته مه بوله قربان اوس هماغسې زور زیر نه یم لالیا اوس راځم یو غزل ته بیتاب صاحب وی زما د اوښکو نه چې کرښې جوړېدې په مخ زما د اوښکو نه چې کرښې جوړېدې په مخ هغه د یاد دي چې راتلې د مخخې په مخ کیف و سرور و خوشحالي و او لړزه هم وه کیف و سرور و خوشحالي و او لړزه هم وه کیف و سرور و مخکېدې چې مخکېدې په مخ کیف و سرور و خوشحالي و او لړزه هم وه کیف و سرور و مخکېدم چې مخکېدې په مخ مینه و ډارو ملاقات هم ضروري و ډېر مینه و ډارو ملاقات هم ضروري و ډېر مینه و ډارو پټېدې را پټېدې په مخ ته به غصه شوې دا یوه صحنه بیخي تعجب وه ته به غصه شوې دا یوه صحنه بیخي تعجب وه ته به غصه شوې ما به غږ کړو د ادې په مخ تا باور نه کاوه او زه به ودرېدم دغسې تا باور نه کاوه او زه به ودرېدم دغسې تا باور نه کاوه او زه به شوم قبلې په مخ ډېر ښه ستا د بکسې دا کتابونه به مې ګډ وډ کړله ستا د بکسې دا کتابونه به مې ګډ وډ کړله ما به څه ولیکل دا ستا د کتابچې په مخ ای صادق یاره د ګرانښت یوه همدا نښه ده ای صادق یاره د ګرانښت یوه همدا نښه ده
چې قسمونه په وړه خبره خورې په مخ. واه 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 مننه. څه په کار چې زی راځي کار چې زی راځي څه په کار چې زی راځي ما ته خاپیري راځي څوک چې د ژوند تږي دي هغو ته مرګي راځي څوک چې د ژوند تږي دي هغو له مرګي راځي او دا سړی له فرشلو باد له ماښامي راځي دا خو ورورګلوي ده ښه دې کې حسابي راځي شینا صاحب ته بیا ورګرځو ډېره مننه. خیر سي لومړي سر کې د سالار احمدزي 3 بیته وایي مهرباني بیا ورپسې خپل غزل وایم. خپلو ماتو ارمانونو باندې ګرځي خپلو ماتو ارمانونو باندې ګرځي خپلو ماتو ارمانونو باندې ګرځي دا سوالګره دوکانونو باندې ګرځي څوک به وي چې فریضه دلته ادا کړي څوک به وي چې فریضه دلته ادا کړي څوک به وي چې فریضه دلته ادا کړي حج عمرې په سرکونو باندې ګرځي یو ځلې بیا ووایه را څوک به وي چې فریضه دلته ادا کړي حج عمرې په سرکونو باندې ګرځي یو سرباز له هیواد داسې قرباني شو یو سرباز له هیواد داسې قرباني شو پښې نشته دی لاسونو باندې ګرځي ورک بچی له خدای غواړي ځي اسرې ته ورک بچی له خدای غواړي ځي اسرې ته یوه مور په زیارتونو باندې ګرځي خپل بیتونو ته راګرځم چې واتساپ دی بند نه میسیجونه نه د زنګ راځي واتساپ دی بند نه میسیجونه نه د زنګ راځي سړی نه هیلی شي اخر سړی په تنګ راځي ډېر ښه پښتون سړی اول د جنګ ډګر نه نه راګرځي پښتون سړی اول د جنګ ډګر نه نه راګرځي پښتون سړی اول د جنګ ډګر نه نه راګرځي بیا که راګرځي هم په سرو وینو کې رنګ راځي ډېر مورې د سوال سره مې ګوتې تاووي راځنې مورې د سوال سره مې ګوتې تاووي راځنې مورې د سوال سره مې ګوتې تاووي راځنې مورې دا څو ورځې کوڅې له یو ملنګ راځي واو یو ځلې بیا مورې د سوال سره مې ګوتې تاووي راځنې مورې دا څو ورځې کوڅې له یو ملنګ راځي په شین اسمان کې زه هم دومره کیسه کې نه یم په شین اسمان کې زه هم دومره کیسه کې نه یم خو چې باران شي نو ارمان د چا د څنګ راځي ډېر زاهد د تورو په شرنګا باندې هم نه راګرځي زاهد د تورو په شرنګا باندې هم نه راګرځي زاهد که غواړي نو د دوو بنګړو په شرنګ راځي ډېره مننه خوشحاله اوسېږئ خیر اوسېږئ